अस्सलाम वालेकुम। نو څنګه چل دی ملګرو؟ امید لرم تاسو به روغ او جوړ یاست ملګرو. اوبه په دنیا کې ډېر خطرناک دي او دینه بچ کېدو دپاره ډیمونه یې جوړ کړي دي. کوم ملک چې اوبه ډېرې وي نو هغې ملک کې ډیمونه هم جوړ وي. تاسو به ډېر ډیمونه هم لیدلی وي، خو نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د دنیا کې ټولو خطرناک ډیمونو په باره کې وایم چې په دنیا کې کم خطرناک ډیمونه موجود دي. او که تاسو هم ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو اخري پورې ضرور وګورئ او داسې مزیدار ویډیو دپاره نور هم دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نمبر په 5 کې راځي 3 ګورکس ډیم. ملګرو دا ډیر غټ ډیم دی او په دې کې سیستم دومره غټ دی چې دا په دنیا کې د بجلی ډیر غټ ډیم دی. دا د انسانانو په لاس جوړ شوی دی او لوی ډیر غټ سیستم هم لري. تاسو به یقین نه کوئ چې په دې کې 40 ارب نه ډیر اوبه موجود دي. دا 170 غزه جوړ دی. په چین کې موجود دا ډیم پوره چین له بجلی ورکوي. تاسو ته به پته هم وي چې په چین کې د ټولو دنیا کې ډیر خلک اوسېږي. نو دا په دنیا کې د ټولو نه سیوا خلکو ته بجلی هم کوي. دا ډیم څو کاله مخکې جوړ شوی دی او که خدای نه خواسته دا ډیم وشلیږي نو دا به 350 میلیونو خلکو ته نقصان ورسوي او مړه بشي. په ساده لفظونو کې دا ډیم به ډیر تباہي وکړي که دا چیرته وشلیده. په 4 نمبر کې راځي موصل ډیم. ملګرو دا ډیم عراق کې موصل ښار کې موجود دی. دې کې هم ډېرې اوبه موجود دي او د دې نه دومره بجلی پیدا کیږي چې 18 لکه خلک دا بجلی استعمالولی شي. دا د میډل ایسټ کې د ټولو نه خطرناک ډیمونو کې یو ډیم دی او که خدای نه خواسته دا ډیم وشلیږي نو د کوریسر ته چې کم نږدې ټولې آبادیانې او کورونه به د اوبو لاندې راشي او ډېر خلک به مړه شي او دې نه علاوه په لکونو خلک به د اوبو او بجلی نه هم محرور شي. د حساب په مطابق دا اوبه دومره تیزې بلاړی شي چې 100 غنټې وروسته به دا د اوبه د عراق غټ ښار بغداد ته به ورسیږي. د تجربه کارو په مطابق دا د اوسپنې او د سیمنټ نه جوړ شوی دی او دا په 1980 کې جوړ شوی دی. دا د ټولو نه خطرناک ډیمونو کې یو ډیم دی. په 3 نمبر کې راځي ګرینډ ډیکسن ډیم. ملګرو د دې ډیم تصویر کتو سره انسان یریږي. دا ډیم چې تاسو وګورئ دا ډیم په دنیا کې وسه پورې جوړ شوی د ټولو نه اوږد او اوچت ډیم دی. دا په سویزرلینډ کې جوړ شوی ډیم دی او دا د سویزرلینډ کې د چکر دپاره یو مشهور ځای هم دی. دا بالکل د غرونو منځ کې جوړ شوی دی او دا 400 میلیون اوبه یې جمع کړي دي. د ماهرینو په وینا چې د دې ډیر خیال ساتل کیږي او که الله ونه کړي دا راخلاص شي نو دې ته نږدې 1.5 آبادي والا ښار تباه او برباد بشي او دا سلسله به جاری وي. سویزرلینډ حکومت په پوره ملک کې 8000 نه زیات ایمرجنسي الارم هم لګولی دي او د هغه ځای خلکو سره صرف 2 غنټې ټیم به وي او دې نه پس به د هغه ځای ټول آبادي په اوبو کې ډوبې شي. په 2 نمبر کې راځي اسبا لایک ډیم. ملګرو اسبا لایک ډیم امریکا ښار کالپیورا کې موجود دی. ماهرین وایي چې دا ډیر خطره جوړولی شي او هغه دومره پورې هم وایي چې لږ زلزلې سره دا ماتېدلی شي او دې خواته اوسیدونکو خلکو ته خطرې د وجې انجینران دا نقشه بدلولو کوشش کوي. دا ډیم په 2 حصو کې تقسیمول کار شروع شوی دی. پروجیکټ به دا کار 2022 پورې به مکمل کی لیکن دې وخت کې په دې کې کار کول او خلک نږدې اوسیدونکو ډیر په خطر کې دي. په دې ویډیو کې اول نمبر کې راځي نورک ډیم. ملګرو دا چې کم ډیم تاسو ګورئ تاجکستان کې موجود دی. د پاورفول پلانټ نه دې ملک ته 80% بجلی ورکړې ده خلکو ته. 2014 پورې دا د دنیا اول نمبر ډیم و او بیا وروسته چین والا داسې ډیم جوړ کړ چې دا یې وروسته کړ. 1970 کې چې دا جوړېده نو چې په کم ځای کې جوړېده هغه ډیر خطرناک ځای و ځکه چې انجینرانو مضبوط نه مضبوط ډیم جوړولو کوشش وکړ چې دا د زلزلې مقابله وکړي خو بدقسمتۍ نه دا اوس ډیر خراب شوی دی او دی اوس ډیره خطره پیدا کړې ده او د دې غمه وسخواته بل ډیم هم جوړوي. نو ملګرو دا یو څو خطرناک ډیمونه په دې ویډیو کې درته ما وښود. که تاسو کم ډیم خطرناک درته معلوم شوی نو کمنټ کې راته ضرور ووایئ او داسې مزیدار ویډیو نور هم تاسو کتل غواړئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره دا ګنټي بټنه هم ووایئ چې نوې ویډیو تاسو سکرین ته راځي. نو اوسه پورې دومره دی، بیا به نوې ویډیو در سره حاضرېږم. نو هغې پورې خدا حافظ.